د 1404 کال په غبرګولي میاشت کې څه باندې 10,000 زیږون کارتونه ویشل شوي دي. د احصایې او معلوماتو ملي ادارې ویان محمد حلیم رافع وایي د 1404 کال په غبرګولي میاشت کې د ټول هیواد په کچه 10,209 کسانو ته زیږون کارتونه ویشل شوي دي چې 10,200 د لویانو او 3,002 نور یې د ماشومانو دي. نوموړی دغه راز زیاتوي چې د روان کال په غبرګولي کې تر ټولو زیات زیږون کارتونه 1,152 کابل کې ویشل شوي او تر کابل وروسته بلخ کې 563، ننګرهار کې 560، خوست کې 456 او په هرات ولایت کې 380 زیږون کارتونه ویشل شوي دي. د احصایې معلومات ملي ادارې د 1404 کال په غبرګولي میاشت کې د ټول هیواد په کچه 10,209 کسانو ته د زیږیدنې کارتونه ویشلي چې 1,200 د لویانو او 3,002 د ماشومانو لپاره دي. ارقام ښایي چې د روان کال په غبرګولي میاشت کې تر ټولو زیات د زیږیدنې کارتونه چې 1,152 ترڅي کابل ولایت کې ویشل شوي، تر کابل وروسته بلخ کې 563، ننګرهار کې 560، خوست کې 456 او هرات ولایت کې 380 د زیږیدنې کارتونه ویشل شوي دي. ښاغلی رافع وایي چې 5,310 زیږون کارتونه د مرکز کابل او په ولایتونو کې د اسان خدمت مرکزونو له لارې ویشل شوي او پاتې 499 نور یې په مرکز کې د ژوند پیښو د ثبت امریت او د ولایتي ریاستونو د حیاتي احصایو برخو لخوا ویشل شوي دي. نوموړی دغه راز زیاتوي د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د 1404 کال په غبرګولي میاشت کې د ټول هیواد په کچه 1419 کسانو ته د مړینې پارچې هم ویشلي چې تر ټولو زیاتې هغې په کابل، کندهار، فراه، خوست او پکتیکا ولایتونو کې دي. همدارنګه د احصایې معلومات ملي ادارې د 1404 کال په غبرګولي میاشت کې د ټول هیواد په کچه 1,619 کسانو ته د مړینې پارچې هم ویشلي دي چې تر ټولو زیاتې هغه په کابل، کندهار، په خوست، همدارنګه په پکتیکا ولایتونو کې ویشل شوي دي. د یادونې وړ ده چې د ژوند پیښو د ثبت او بهرنیو وګړو د چارو ریاست چې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې په تشکیل کې نوی رامنځته شوی په هیواد کې د ژوند پیښو، زیږونونو، مړینو، ودونو او طلاق د هوایي ډګرونو او رسمي بندرونو له لارې د بهرنیو وګړو د تګ او راتګ د ثبت او د هیواد د تابعیت اخیستلو او پرېښودو اړوند خدمتونو د وړاندې کولو مسؤلیتونه پر غاړه لري.